أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شخص خبر شروع وجنات پر باغونو کی الله دې باغونه دي من تحت الانهار شي د غلې نهرونه. قرآن و سنت شکل انسان مطالعه کی وی ګوري ترغیبا دغه بحث او پای کی گفتگو کول دا به د مؤمن صفت او مؤمن به دیلا ځان تیار کی. د جنت پر ډیر نمونه دي. یو نوم دی جنت، جیم او نون دې کې معنا د پټواله د جنت له جنت څخه و چې دا د الله په انعاماتو باندې پټ او مشتمل دی. خاص کر بده ګډیر مزیداری ونی دي. رسول الله فرمایي چې تکرشه سوار شرط به اسمانه سور شي او د یونی د څنګه لاندې کلونه مزلو کې نو دا به ختم شي، لیکن هغه سوره بنه ختمي کی. دومره اوچه ده، دومره قیمتي. قرآن کریم کې رب العالمین یو بل نوم ورته خدای د دارالسلام. دارالسلام به ورته ولي وي یو خدای وجنه چې په دنیا کې انسان باندې قسمه قسم حالات راځي، الته به هر قسمه پریشانی او مصیبتونو نه داخله بچي، ټول سلامتی امنونه او خیرونه وي، خوشاله وي. یا سلام زموږ د الله نوم دی، نو هغه پر مخلوق باندې سلام را لېږي او ملائکه. یا سلام کې معنا د سلامتی دا دلیل به دی باندې چې به دی جنتیانو باندې ملائکه را داخليږي د ارخونه سلامونه کوي بما صبرتم، به دی وجبانه چې تاسو په دنیا کې صبرونه کړی دي. حدیث کې راځي، ابن کثیر حدیث نقل کړي. رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم انسان باندې په دنیا کې مشکلات راشي او دا په صبر وکړي، ورځ قیامت چې کوم انعامات دي انسانانو الله ورکوي، نو داروغ انسانان به د شي ارمانو کې چې الله کاش کې زموږ دا بدن ټوک ټوک چې د قصبرونه مونږ کړي او نن دا منقبتونه ګټلې وي. دا کوم رسم سړي باندې راغلي او کوم مصیبت راغلي او بل راغلي. ینو مر قرآن کې الله خدای دارالخلد. خلد کې معنا د مشوالي او د جنت دارالخلد په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې کوم خلک به ور داخل چې دته به بار کېږي نه، درې میوه به میشي، سوري به میشي او ختمېدل به نه. قران کریم کې رب العالمین ورته ونیمه خدای دارالمقامه د دې راکېدو ځای. جنتین شکل جنت ته داخل شي نو بوي الحمدلله الذي طول صفاتنا د کمال اغه الله لري اصحاب چې ختمېږي زمونږ دا غم. ان ربنا یقینا دا رب زمونږ چې لغفور ډیر بخون کې شکر قدردان دی او مونږ دې کور د وشیدو له داخل کړو. د څه کور دې چې به ته برکی ګنا. امام مقاتل معنا کې معنا انزلنا دار الخلود. د دنیا په کورونو کې انسان مسافری کله په یو ځای کې او کله په بل ځای کې، لیکن جنت له شکل انسان ور داخل شون دا به همیشه التبادی لا يموتون ولا يتحولون منها ابدا. نه به عمر راځي او نه به بل خوازي. قران کې الله دې جنت له نومي خدای جنت المأوا. جنت المأوا ورته په دې مناسبت ویل کی. عبد الله بن عباس فرمایي چې جبريل او دغه ملګری دې جنت خو لړایي. امام مقاتل کلبی د شمانه کړو د شهیدانو ارواح دی جنت لري. رسول الله فرمایي جنتنا شهیدانا شکل شهیدان شي د ارواح د شنو مرغانو په ززور کې ناسي بر جنت کې شکر او یو ګریش. کله چې مازیګر شي نو د عرش لاندې دغه منزل دی او د ایزونه دی التبه رضی آرام او دمه حاصلې. د ساسه مور لی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته پوښتنه یا رسول الله زما بچی چې اوهد کې شي شو دا بچرته وي سره د ټول مرګ لاړو جنت ته. جنت کې ده وی به خو هغه به مشکلات او خفګانونه په کار نه دي، نو په کار دا چې د دعا مونږ له وغواړو چې د باقی کسان ته صبر ولش
کعب فرمای وده چې جنت دې چې بده کې شنه مرغان ګرځي راګرځي او هغه کې د شهیدانو ارواحي قرآن کې رب العالمین فرمایي چې کوم انسان د الله نه یریږي او د خپل ځنې د خواهش پرستۍ نه منع کوي د شي انسان به الله جنت ته ور داخل کی څه مطلب یو طرف باندې ستاسو د نفس تعالی دا خبره کوي چې پردیس نه له وګوره غلا وکا قتل وکا رشوت واخلا او ته دې ټول شی نظام بن کې د الله د رضا لپاره نو ته کوم شي الله به ته جنت لبوشي یونم قرآن کې الله دې جنت عدن مېلې الله رب العزت فرمای جنتونه د عدن د همیشوالي التي اغوى الرحمن عباده بالغيب شل مهربان الله د خپل بندگانو سره وعده کړی دا په حال د لیدلو کې موږ تاسو لیدلې نه دي زموږ په ایمان دي الله رب العزت فرمای جنتین چې کله ور داخل کوم دوی له بنگړي د سرو زر اور واچوم او ملغلری بور باندې او جامې به کې د نوري اوري خمي د سات په ځای باندې بدلته استعمالي به کله کله دار الحيوان دې نوم کې خو الله زلکې وان الدار الاخره دا کور سنیشه لهي الحيوان دا منه دا همیشه ژوند دی د دنیا ژوند به ختم شل د ختمي نه کله ورته نوم دی الفردوس الله اولئک د انسانان چې دوی په میراث کې وړو فردوس لا هم فی خالدون داخله وبایږي میشي فردوس کې معنا د باغونو ده کعب فرمای خاص کر هغه باغونه چې باغي انګورانی انګور زیت الله د انګورو باغونو له داخله زور داخل کم دلیل به دی باندې شي هر قسمه مزي لذتونه به دی کیوي جنت النعیم رب العالمین ورته د نعمتونو باغونه ویلي دي یو میدان دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اغه انسانان چې غوې د توحید عقیده لري او اغه انسانان چې دغه عملونه د قران او سنت برابر الله دا بد شي باغونو لور داخل کوم چې به کې به ټول نعمتونه خوراک به کې د نعمت او اسکل به د نعمت جامع به د نعمت مزیدار خوشبويانه تر تازه ژوند المقام الامين دا امن زه انسان باندې مصیبت ناراضي افت به ناراضي تخریب به ناراضي زوال وغيرها کله قران کریم کې رب العالمین ورته مقد الصدق نوم دی یا قدم الصدق هغه انسانان چې په دې دنیا کې د الله نه یریدل دي تقوا ولدي دا بل یو باغون له داخل شو نه هرونه به د شي جبې چې ډېر کې سجده کې نه سودي کله کله انسان په یوځای کې څه پریشان شي خپش چل نه کینم انت الله دې کې نه سو مسله ده د انسانان باندې الله ور داخل کی یو حدیث کې راځي پر روایت انس بن مالک د حارث ابن سراقه مرد رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله د حارثه په باره کې یو خبره مالوکا دا د بدر ورځ باندې شي شوی او یو غشي رغه د په ولګي درکوي مرمۍ د مور ویل فإن كان في الجنه کدا چرته په جنت کې زب صبر وکم او چرته نه به خو کوشش زیات پرې جړه کې کومه چې په وژاړم ځکه جړه باندې انسان د زړه ډیر سپک شي او دا تجربه ده رسول الله ورته ویل اې د حارثه موري وساده بچی چې دی الله رب العزت جنت الفردوس ته رسول دی الاعلى اق فردوس چې هغه ټول جنتونه کې وچه جنت د شهیدانو سره د ګرځي ابو موسی شریف فرمای و رسول الله فرمایلی دی جنتان دو جنتونه دي من ذهب د سرو زرونه دی خبر لسید داسو سوچ لکوي وی بده کې چې د څومره لوخي د وګانی د ټول د سرو زرو دي او دو جنتونه د رسول الله فرمایي چې پای کې لوخي او د شینه مینه د ټول د سپینو زرو دي
او په مابین د قوم کې او په مابین د دې کې شدید خپل رب العالمین له وګوري هغه الله د تکبر صادره دی چې په خپل مخ یې خودل دی جنت عدن دلیل په دې باندې چې د سترو زرو لوخي بګیره او د قشن د سترو زرو ګلاسونه جګونه وغیرہ د چا د سپینو دي ځکه د انسان د عمل مطابق مسله ده یو سړی چې د دشمن په مقابله کې ودرېږي غلب الله رسول ورکه او بل انسان چې هغه کار نه کړي د به سپینو یبم د یو انسان کله د سرو او کله د سپینو قران کې رب العالمین فرمای کوم انسان چې د الله نه یریږي دلب الله باغونه ورکي زوات افنان دا معنی شیخ مختلف انواع ولدي یا مختلف څنګه ولدي فيهما عينان تجرين وبدي کې دو شنی شي غبر رواني کله رب العالمین فرمای نزاختن دا معنی فواره بکی سوره رحمان کې الله فرمایي چې شین چمن دی په دې کې شنه قالینونه دي او په دې کې چې دا کومه کټونه خو درې شوی دی پاغه باندې شنه صدرونه دي شنه بلختونه او د دې مزیدار چمن په دې منځ کې یو دوه پواری دي چې هغه پورته او بده اوا په طرف باندې ولي اځه د سوچ کو سمره کې منظر حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بدر کې ویلي قوموا الى جنة اے خلکو جنت له اوچت شي د یو صحابي په لاسه کجوري دی ویل یا رسول الله زکه شهید شم الله و مډاره جنت لبوجي وي او ایسا کجوري او غرزولې زکه دا درې سلو کجوري چې زخرم په دې باندې موقت لګي ولې مخې بینه ورزم د ایمان جوړو الله رب العزت فرمایي چې فيهما من كل فاكهه بده کې به هر قسم میوه زوجن جوړي خواږه به یو د قشن ترشه یا سپین او سره یا د چې د انسان طبيعت ور راځي او د قشن دغه د سترګي او خله دور باندې خيږي کله رب العالمین فرمایي متکئین د خلکو په تکیه غړي بدی شي پرشونو باندې شلان طرفونه به دوري خموي که سمجدار قالین او د قشن باغې باندې وشین صدر اوار د زمونږ د الله خبرې دي د الله نبی څخه فرمایي وې د شي نعمتونه دي چې سترګو لیدل نه دي او غوګونه اوریدل نه دي بالکل را دغه تصور کړی دي ته ویل شي ایمان بالغیب چې کله سړی ور داخل شي قران کې رب العالمین فرمایي وجنل جنتین دا من میوه دي دوړو جنتونو دا ډېری نږدې دي انسان چې وګړي میوه ټوله کې نو هغه براشي د شي بنی لګي د دنیا چې ډېر اوچته ونه دا پای کې خطر نشي او کچر د سړی وروخي دي پر وته احتمال پکې او زمنګ الله فرمایي چې فهن بدش په دې جنت کې د شي زنانه د قاصرات او طرف دا منه د خپل نظر په خاون باندې بندي حیانا کې زنانه دي در زنانه کمال لري دیم تفسیر ابن قیم دا کړی د خاون نظر په ځان باندې کړی منه ډېر کې سری مزیدار دي خیمو کې بند دي قرآن کې رب العالمین فرمایي د شي د لګي یاقوت او مرجان لیکن دا ټول انسان نه ملوي هل جزاء الاحسان الا الاحسان په دې کلمه باندې لا اله الا الله نشتره حقدار د بندګي شوا د رب العالمین او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او د الله استاد او قاصد دی حدیث کې راځي عبد الله ابن عمر نقل لي خلق الله اربعه اشیاء بيده الله رب العزت څلور شي نه بخپل لاس باندې پیدا کړی دي کوم شي دغه شان مناسب یو عرش والقلم والقلم جنت عدن او ادم علیه الصلاه والسلام به دې ټول مخلوق له یکون شاء سبکانه غو موجود دلیل به دې باندې چې د جنت کې بعضې د شي دي چې هغه څنګه الله به خپل لاس جوړ کړی دي ابن قیم شبه نشه خبره کړی ده وې د دنیا کې چې څومره حسن دا ټول زموږ د الله د حسن راخستل شوی دی نو د الله به څومره حسینی ډیر انتهازات انس نقل هغه د کعب نقل کړی دی وی الله رب العزت خپل لاس باندې هیڅ پیدا کړی دی چې ور درې شو نو یو پاغي کې جنت عدن دی او به ورته وی چې خبره وکړو دی جنت ویل قد افلح المؤمنون یقینا هغه انسانان کامیاب دي چې هغه مؤمنان دي وجه علماء دا خبر ذکر کړی دا د کعب الاحبار خبرې دي نه تایید وکړ دی نه اراده ابو سعید سے فرمای وی رسول الله فرمایلی دي
چې ان الله احاط الجنه الله رب العزت جنت نه احاطه کړی دا یو کختر سرو زرو دا او بل کختر سپینو زرو دا او دې د بنیش رب العالمین په خپل لاس باندې کنه لري به ورته ویلې چې خبره وکا وې دې جنت دا خبره وکړه قد افلح المؤمنون فقال به ویلې توبه مبارکی د تر لپاره تدش یو زی چې د بادشاہانو زی تل چې کم سړی ور داخل شي دا بالکل د بادشاہ نه موجود حیثیت لري چې کله انسان ور داخل شي مجموع روایت کې د روایت دی پر روایت د مغیره صاحب باندې راځي د رسول الله ګاردو کله چې الله د نبی په سروانو ټول شکل به پټ کړو سیواله دوست سرګونه دا نقل کې د رسول الله نبی چې موسی علیه السلام رب العالمین نه بوختنه وکړه یا الله په دې جنتونو کې هغه ادنه مرتبه والا کم یو انسان دی د ټول جنتونو کې چې کله جنت لور داخل شو هغه ادنه مرتبه والا قال غویل رجل یو سړی دی رب شي بده شي وخت کې جنتین جنت لور داخل دي نو اردل بو ویل شي چې ادخل الجنه جنت لور داخل شي فيقول دا سړی بو رب اے رب زما څنګه جنت لور داخل شم دا خو ار سړی ورغلی د خپل ځان لنی ولې دی نو زما لپاره به کې سدي وېدل بو ویل شي آیت په دې ناراضه کیږي لکه څنګه چې د دنیا د بادشاہانو د لپاره څومره حکومت دی هغه تر درکړي شي وې دا سړی بو چې رضیت ربي الله ز راضي شم چې دومره مال راکړي نو به ته ویل شي لکه ستاده لپاره او مثل د دنیا او مثل د دنیا او مثل د دنیا او مثل د دنیا د دنیا پنځه اندازې دا به الله تعالی درکې جنت کې پنځم کړه دوی چې الله ز راضي شم وېد ته به ویلې شي چې دا پنځه کړه خو دې لیکن لس دومره نور متعال جنت درکې او سره پر هغه سره چې کوم ستاسو غواړي او د قشن سره سترګې به یخيږي نو دی وخت کې به د انسان وي چې رب زره ازما رب زره زیما نو به ویل چې رب په دې ټول انسانانو کې اوچت انسان کم دی په اعتبار د منزل او درجه سره نو هغه ورته ویل چې اولایک الذین دا هغه انسانان دي چې دوی دا ونی ما په خپل لاس باندې خودلې دي او د نعمتونو مرته تیر کړی چې سترګو لیدلې دي غوګونه اوریدلې دي نو د انسان په بشر باندې بالکل دغه تصور تر شوی دی او به ویل فلا تعلم نفس معلومه ده یو نفس ما هغه نعمتونو بارکه چې ما دوی پټ کړی دي یدول کم پټ نشوي دي من قرة اعین دا منه اخواله د سترګو الله رب العزت په خپل لاس باندې د جنت داونی برابرې کړی دي حدیث کې راځي پر روایت انس بن مالک دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وېزه د جنت دروازې لړاشم د قیامت پر ورځ باندې او د تاسو مسله به برابر کوم چې د جنت دروازه مال اخلاص کوي دلیل په دې باندې چې اولنې انسان جنت لور داخلي هغه زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی وې د جنت څوکیدار به چې من انت تسوګي فاقول محمد زبون جز محمد علیه الصلاه والسلام نو فیقول ودا خزنشي به وې د دروازه څوکیدار بالا درست سره امرته ما ته امر کړی شوی چې زبدا د اچا د لپاره دروازه نه خلاصو مستانه مخکي بلکې اول کسبته چې دغه لپاره ودا خلاص کړی شي رسول الله فرمایلی دي من انفق زوجین شاشي دو شیونه خرچ کړه معنا دا دی وینه عین دو شیونه لکه دو جوړه جامې دو جوړه بوټ دو جوړه خوراک د الله په دلار کې ودعاه خزنه الجنه د جنت څوکیدار به روغ غړي او هر یو څوکیدار ورته دا خبره کوي چې اف فلانی حلم مرشس په باندې را داخل شه دې معلومات خوش کیږي نه چې موږ د یو مال الله په نامه باندې خرج کوی لګو او چې کله انسان مرشي دغه نه ورسره بدله معلومات کیږي چې دا مال کم مال په دنیا کې لګولې دی او کم خرچه مې بچا باندې کړی دي څومره اوچه درجه ده ابو بکر ویل یا رسول الله ودا خو هغه انسان چې بالکل برابر هلاکت نه راځي چې جنت د ټولو دروازې د اواز کې د شي څوک وي
رسول الله ورته ویل اني لارجو ذو امید ستم ان تكون منهم يا ابا بکر چې تبدا اق انسانانو نه چې د جنت د ټولي دروازې تعالی وازونه کوي ابو بکر به دې طرف راشه ابو بکر به دې طرف راشه او په دې طرف باندې راشه دومره اوچت انسانو دیو جن مخکې حدیث کې ذکر شو چې کله دا دروازه ټک ټک نو خازن به وي څوکیدار چې د څوکیدار بورده محمد عليه الصلاه والسلام نو بووي چې مال دا امر کړی شو چې اچا له دروازه نه خلاصې سیوانه محمد صلی الله علیه وسلم نه ولنه کس بده چې دروازه خلاص شي ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي وی انا اول من اول دا هغه شیم چې غله د جنت دروازه خلاص کړی شي مگر زنانه بس مانه مخ کی اراده لري چې لاړ شي زب ورته مچ ته په دنیا کې څه کار کړی دی چې تاسو مانه مخ کې وسره روانه زی فتقول زنانه بوي شي انا امراه يزنانه يومز قعدت منا زناسو بدی یتیمانانو باندې معنا ده زما خاون چې کله وفات کړ شو دي بچو د پاره ما ایسه د کونډواله وکي الله رب العزت به د زنانه د محمد رسول الله سره شریک بری جنت باندې ور داخله کی څومره اوچت حیثیت بل حدیث کې راځي ویل چې کونډه الله راولې د جنت پرز قیامت د عرض رسول الله به الله کینی یا د الله رسول الله او حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې انا اکثر الناس زب ټول انسانانو کې مبارزه قیامت د هغه چانو ما چې زما به ډیر ملګری و انا اول من او زب اول د هغه چانو چې د جنت د دروازه ټک ټک او جنت ته ور داخل شي او به ویلي نحن السابقون الاولون يوم القيامه ومن هغه خلک چې اول بری جنت ته ور داخليږي دا زموږ د امت او خصوصیت او امتیاز دی او به دا نحن الاخرون ومن رسل په پیدائش کې لیکن اول به د قیامت په ورځ باندې ونحن اول من يدخل الجنه ومن اول هغه خلک چې جنت له داخليږي الله رب عزت موږ ور داخل کی یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جبريل مال راغی وی مال جنت کې دروازه او خودله چې باغې باندې مزما امتين ور داخليږي ابو بکر سی ابو یا رسول الله وزله دا خو غنم چې تاسو سره مو بدقه ځای باندې ور داخل شوم یا کاش دا ما کتل وجدا کومه دروازه ده رسول الله ویل اما انك يا ابا بکر یا ابو بکر اول من اول هغه انسان چې هغه جنت لور داخلي کې زموږ امت نه په هغه دروازه باندې زما بس به ورسته ای کته کتلی و کنه کتل نو اول به ته ګوري چې بری طریقه باندې بسړې جنت لور داخلي کې ولته بورش حدیث کې راځي رسول الله فرمای اولنی هغه انسان چې جنت لور داخلي کې وي دغه د شکرونه بد شي لکه د پنځلسم سپوږمۍ نو باغې کې شرطه بولی غایت وي د پوجا ګندګي وغیرہ او د دې د ګمنځ شي د رسول زرو د سپینو زرو او ډیر مزیدار خوشبويانه وي او داخله چې کله خوراکونه وکینو د شي خلبتي اوږي چې دغه بوبم د شي لکه عنبر او د ارچا لپاره به الله دو جوړي دو حوري ورکی چې بدی جوړو کې بداغي اغه اندامونه ښکاری او د قشن باغی کې باغه مغز ښکاری او هغه کې غړواله کینی به کینی بغزونه به کینی او دې بدا خبره کې سبحان الله رب عزت د هر قسم نقصان نه پاک دي سر او ماخام بل حدیث دې راځي وی اول خلک جنت له داخلي کې دا بده شي لکه د سوار لسم سپوږمۍ او به نور د شي لکه غفړک والا ستوري نه بده کې بول شته او نه به کې غائش تر او نه به کې چرته بوجي ګندګي شته او ډیر مزیدار حور بده انسانان لور کې چې د آدم علیه السلام په قد باندې بورځي دیرش غزه بده دی او غدوالي شپته زرا او غزه بده غوي سوري هر جنتی وبري کیفیت باندې عبد الله ابن عمر نقل له رسول الله فرمایلی دي هل تدرون اول من يدخل الجنه تاسو ته معلومات چې زما په امت کې باول څوک جنت له ورځي قالو دي ټول صحابه ویلي الله ورسوله اعلم الله ورسوله کويږي چې دا بچوږي قال رسول الله ویلي فقراء المهاجرين واغه فقراء چې هغه مهاجر دي هغه انسانانو چې دې باندې بکیش حالات راځي لیکن وس په نو چې د اسلام نظام قربان
ويموت احدهم یو کس به دې کې مرشي لیکن داغه حاجت به دې بده شنه کې طاقت بنلري داغه پورا کول ملائک به ورته وای ربنا يا رب زمونږ مو خصه ملائکه مو خصه د جنت څوکیداران یو موږ د اسمنونو کې اوسېګو داخله و جنت ور داخلي کې موږ نه مخ کې الله رب العزت به وای چې داس ما بندگان دي اسما سره هیڅ څوک به هیڅ شي کې شریک جوړ کړي نه دي د دې وجنه داس تاسو نه مخ کې جنت له زور داخله ومه او ډیر تاکید سره رب العالمین دا خبره ذکر کوي چې داس ما نږدې خلک دي اخري حدیث دا راځي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته بلال سے بروغ ته ازما خو راشه یا بلال دته کوم عمل کې جسمانه مخکې جنت ته لاړی او استاد دې سپرو دا کشر ما اوریدو هغه ویل یا رسول الله وېدا شو قصر کې مې ولې دې چې هغه چرکنجو او مې پوښ جوړ کړی شوی او د سرو زرو قصر چرکنجو مې پوښ جوړ کړی شوی او د سرو زرو وېما دا پښتنو کړی چې دا قصر او دا بلډینګ د چا دی نو وی ویلې چې د رسول الله په امت کې د یو ځوان دی یو کس دی وی به مې ویلې یعنی په قریشو کې چې کې دې چې د اسمانه پاره قالوا دي ملائکه لعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د عمر بن الخطاب دی نو بلال له دا خبره کوي ته کوم عمل کوي چې زما مخکې جنت لاړ وی یا رسول الله زه کله او د شو کوم دغه ورسره دوه رکعاته منځ کوم وی په بذالک په دقه عمل باندې الله ته جنت لور داخل کړي چې کله انسان او د شو دغه ورسره به راشه تحیت المسجد تحیت الوضو کی د دې عمل بدل راشه دا سړی به جنت لا رب العالمین ور باندې ور داخل کی نو زګری جنتون دی آیتونه کې الله رب عزت ویلي چې داخله به جنت لور داخل کوم او د سي باغونه دي تجري من تحت الانهار چې دغه نهرونه بېګي دغه بلډینګ لاندې د قشن دغه ونه لاندې او کوم انسان چې هغه د الله او د الله د رسول مخالفت وکړي د شي انسان له الله درناکه سزا ورکړي الله رب عزت موږ تاسو د جنت را نصیب کړي دا چټونه ان شاء الله سبب بیان کو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه نهرونه بېګي دغه بلډینګ لاندې د قشن دغه ونه لاندې او کوم انسان چې هغه د الله او د الله د رسول مخالفت وکړي د شي انسان له الله درناکه سزا ورکړي الله رب عزت موږ تاسو د جنت را نصیب کړي